زه ډېرې خبرې نه کوم، څه شعرونه وایم. ما درته نه وی چې بیا سترګې زما کار نه کوي. څوک په کمزورو خلکو دومره انتظار نه کوي. خلکو پرې ډېره خواري وکړه چې عادت یې کېښو. دلته یو سپی په انسانانو اعتبار نه کوي. خلکو پرې ډېره خواري وکړه چې عادت یې کېښو. دلته یو سپی په انسانانو اعتبار نه کوي. او زما بالښته یې نن ډېره دوایي ولیده. هغې د خپلو ستمونو تباهي ولیده. زما بالښته یې نن ډېره دوایي ولیده. هغې د خپلو ستمونو تباهي ولیده. پروازه زړونه رانه ورک دي، یو خبره هم نه یو. مونږ د ښکلو د لاسونو صفایي ولیده. خفه درنه دا واړه کلی چم دی محترمه. په ګیره او پټکي کې جنت کوم دی محترمه. وطن د چا نه وران دی، خدای خبر دی خدا واوره. دا څوک چې پکې ګرم نه دی دا ګرم دی محترمه. وطن د چا نه وران دی، خدای خبر دی خدا واوره. دا څوک چې پکې ګرم نه دی دا ګرم دی محترمه. هیڅ خیر خبر دی نه راځي او ډېرې ورځې وشوې. ته چرته یې زما سره دی غم دی محترمه. اوې ښکلیا په دوزخ مې پیرزو نشي خو یریږم. وران کړی دی زما د زړه حرم دی محترمه. غزل صاحب دغه شعرونه ستاسو په نوم باندې چې په کوم ځای کې چې په کوم کام کې نه تبلیغ نه کلمه کار کوي. کاروان صاحب چې په کوم کام کې نه تبلیغ نه کلمه کار کوي، په داسې ځای کې بیا سندرې او باجه کار کوي. د عبادت کیسې ملا په هغه چم کې کوي چرته چې خلک ټوله ورځ او ټوله شپه کار کوي. او که څوک د زړونو بیماران یو سیلون دی دلته، د هلک عمر دومره نه دی خو ښایسته کار کوي. که څوک د زړونو بیماران یو سیلون دی دلته، د هلک عمر دومره نه دی خو ښایسته کار کوي. درمان صاحب دغه غوښتنه وکړه چې د نوټونو په جیبونو کې خبرې بندي، د رشته دارو هم څو ورځو نه نمبرې بندي. که غږ درځینو په یارانو سلامونه وایا، زه لږ راګیر یم د وطن لارې ګودرې بندي. او دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي، زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي. دا د جمعې مسلمانان 12 بجې تللی دي، زما اوس ډېر ضروري کار دی او دفتر یې بند دي. او د هغوی سوال دی چې موږ دومره شهیدان ولي یو. ډېر ښه جواب دی خو ما باندې خبرې بند دي. د هغوی سوال دی چې موږ دومره شهیدان ولي یو. ډېر ښه جواب دی خو ما باندې خبرې بند دي. او په دې منځ کې لیاقت صاحب په نوم باندې یو دوه شعر وایم چې دې حق لري. دغه شعرونه ستاسو په نوم چې په کلي کور کې د جرګې او د لار یو سړی وي، خبرې ډېر سړي کوي خو د کار یو سړی وي. په خاندان کې ترې زامن او لمسي ډېر پاتې شي، خو چې ځای نیسي د نیکه یا د پلار یو سړی وي. اجره کې 200 کسان وي په یو کلي کې، خو چې ورسره وي د خبرو اختیار یو سړی وي. حجر اسود پروازه هر یو کاڼی نشي کېدی، سرونه ډېر وي خو لایق د داستار یو سړی وي. نور پکې هیڅ قسم کمی د زناور نشته، خو د دې بعضې خلکو صرف ښکر نشته. نور پکې هیڅ قسم کمی د زناور نشته، خو د دې بعضې خلکو صرف ښکر نشته. د کام ملک وایي خطره د ورونه پورې ساتئ، دی څه خبر دی چې زمونږ په کور کې ور نشته. د کام ملک وایي خطره د ورونه پورې ساتئ، دی څه خبر دی چې زمونږ په کور کې ور نشته. او د فرښتو په شان سړو پسې خبرې کېږي، شکر دی خدای چې دی وخت کې پیغمبر نشته. د فرښتو په شان سړو پسې خبرې کېږي، شکر دی خدایا چې دی وخت کې پیغمبر نشته. او د ملک لورې زه په داسې مینه څه کومه، ته په ډالرو رضا کېږې او ډالر نشته. د ملک لورې زه په داسې مینه څه کومه، ته په ډالرو رضا کېږې او ډالر نشته. د دې محفل نه دا اندازه ولګېده چې کوم د جنکو شعرونه وي نو هغه په تاسو باندې ښه لګي.
نور چې کوم دی داسې زه څه نه وینم ځکه چې د ملګرو د داد نه پته لګي چې چېرته هم د جینۍ ذکر وشي یا د هلک نو په هغه باندې تاسو داد ورکوئ نو زه به هم یو دوه شعر ورته ووایم چې قسم په خدای چې مې رښتیا ورپسې زړه خوږېږي د بچو مور شو خو زما ورپسې زړه خوږېږي دا وګوره که قسم په خدای چې مې رښتیا ورپسې زړه خوږېږي د بچو مور شو خو زما ورپسې زړه خوږېږي کلونه وشو چې بل چاته واده شوي ده خو کلونه وشو چې زما ورپسې زړه خوږېږي او لږ ورته ووایئ چې ځې نو شاته مه راګوره خفګان دې نه کوي خو بیا ورپسې زړه خوږېږي په دې دوو شعرونو اجازت غواړم چې خدایا چې کعبه دې محترمه جوړه کړې ده خدایا دا دنیا دې څومره سمه جوړه کړې ده او هغه د ماکه کې چې ماشومه ژوندی پاتې وه راشئ د هغې نه خلکو ډمه جوړه کړې ده ډېره زیاته مهرباني